د یاد بنسټ د پرانستل غونډې پر مهال په خوست ولایت کې دغه بنسټ مرستیال عمر جمال د مراسمو برخوالو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د یاد بنسټ اهداف وړاندې کړل او زیاتولی یاد بنسټ به په دغه ولایت کې خلکو ته وړ خدمات وړاندې کړي او تر ډیره به د بیکارۍ کچه راټیټه شي. د په خپلو خبرو کې ویل چې په دا کې موږ غوښتل چې د خوست ولسوالۍ ته دغه چا غونډه کې چې پیغام ورکړي چې د الله په فضل موږ په بیا رغونه کې پورا رول لګوي. په بیا رغونه کې چې د بربري ځای د هم هغه د مقصد دی چې د الله په فضل موږ د خارج نه حتی په داخل کې ځینې تجار به ته هڅوي چې پانګه واچوي په افغانستان کې. دغه راز یو شمېر نورو ویناوالو یاد خیریه بنسټ مهم یادولو او غوښتنه یې کوله چې اړونده مسؤلین دې ورسره همکاري وکړي څو چارې یې په پوره ډاډ سره ترسره کړي. اوسني په دې اساس وخت کې چې د بیکارۍ کچه ډېره لوړه شوې ده، خلک په غربت او مشکلاتو کې دي، نو زه دا چې په 95% کومک دوی کوي د ولس سره 15% د خلکو نه کار غواړي. دا په خپله کار ته هڅونه ده د افغانان چې کار ته وهڅېږي او خپله کار وکړي، په خپلو مټو زور وکړي تر څو د سوال نه د بیکاریو نه طرف ته لاړ شي که نه. نو زه خپله ډېره مهمه بولم د عرفان بنسټ رامنځته کول په خوست کې احتیاج یو نوی نوښت ده. دا به د غریبو بېوزلو کورنیو د لاسنیوي دپاره هغه ځوانان چې بېکوره دي، بعضې خصوصا هغه ځوانان چې تعلیم یافته دي یا په کچکل یا نورو هېوادونو ته ځي، د هغې د کور د هغې دپاره د کور پیدا کول او د هغې بوختولو کې به لازمه ونډه لري. انشاءالله موږ هیله مند یو چې خیریه بنسټ ډېر کورونه په مخ پځي، بعضې ساختماني کورونه یا نور ډېر کورونه او د ټولو خلکو دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره یو د خوشحالۍ زیری ده، یوه هیلهمندي ده چې خلکو ته یوه ولس ته یوه هیله وربهي او د سره چې کوم پلانونه ورسره د کور په جریان کې چې مثلا مخکې یو لوست نیوی او لوست نیولو پوه شوئ، بلکې عملا 80% خلکو ته کور ور زده کول دي چې څه رقم د خپل وطن ولس یو موټی شو او کور وکړو. د یادولو د یاد بنسټ له دې وړاندې په ننګرهار کې هم خیریه کارونه پیل کړي او په ځینو بېوزله کورنۍ یې ترلاسه کړي مرستې هم ویشلې دي.